السلام علیکم. بیا هم ښه راغلاست پایتون کمپلیټ کورس ته. نن موږ تاسې د پایتون بیټ وایز اپریټرز چې دا د اپریټرونو هغه اخري ډول دی زموږ په دغه کورس کې په دغه باندې خبرې کوو چې بیټ وایز اپریټرز څه ته وایي، دوی څنګه کار کوي او څنګه یې موږ تاسې کاروو. بیټ وایز اپریټر are used to compare binary numbers. بیټ وایز اپریټر موږ صرف او صرف د باینري نمبرونو لپاره چې هغه 0 1 دی دغه پرتله کولو لپاره کاروو. چې موږ تاسې دلته شپږ ډوله بیټ وایز اپریټرز لرو. بیټ وایز اینډ اپریټرز یو سمبول دی په عملي پروګرامینګ کې، یعنی په عملي کار کې، او نوم یې بیټ وایز اینډ اپریټرز دی. return 1 if both the bits are 1 else 0. هغه وخت بیټ وایز اینډ اپریټر موږ ته 1 ریټرن کوي کوم وخت چې د ټول کنډیشنونه 1 وي، یا چې کوم وخت د ټول والیوګانې 1 وي نو د ریزلټ 1 دی. 1 او 0 راشي هم فالس دی، یعنی ریزلټ یې 0 دی، یعنی همیشه د هغه وخت موږ ته 1 ریټرن کوي چې مکمل والیوګانې یا کنډیشنونه یې 1 وي. بل بیټ وایز اور اپریټر دی چې دا یې سمبول دی په عملي پروګرامینګ کې، نوم یې بیټ وایز اور اپریټرز دی. return 1 if either of the bit is 1 else 0. دا هغه وخت موږ ته 1 ریټرن کوي که په کنډیشنونو کې یا د په والیوګانو کې یوه والیو هم 1 وي او نورې 0ګانې وي هم دی موږ ته 1 ریټرن کوي. مثال یې وروسته وایو. بیا بیټ وایز ایکس اور. ایکس اور دا یې سمبول دی په عملي پروګرامینګ کې. بیټ وایز ایکس اور نوم یې شو return 1 if one of the bits is 1. هغه وخت دی موږ ته 1 ریټرن کوي چې د په بیټونو کې یو بیټ 1 وي، دی موږ ته 1 ریټرن کوي. که دوه 1 وه 0 ریټرن کوي، یا ټول 1 وه هم 0 ریټرن کوي، یا ټول 0 وه هم 0 ریټرن کوي. یوازې په هغه حالت کې دی موږ ته 1 ریټرن کوي چې د په کنډیشنونو کې یو 1 وي یا دوه 1 وي، یعنی 0 او 1 دواړه وي موږ ته 1 ریټرن. په بل شکل که ټول 0ګان وي او ټول یا 1 وي، په دغه شکل کې دی موږ ته 0 ریټرن کوي. بیټ وایز ناټ اپریټر چې دا سمبول دی په عملي پروګرامینګ کې او د ندایي علامه هم سمبول لري. بیټ وایز ناټ اپریټر یې نوم دی return one's complement of the number. دا که چیرې دغه د نمبر 1's complement موږ ته ریټرن کوي، یعنی یو منفي شکل د عدد ریټرن کوي. که چیرې موږ وایو 1's complement څه ته وایي، یعنی که چیرې موږ وایو 100 نو دغه ناټ اپریټر موږ ته د دوه 0ګانو پر ځای 1 او د یوه 1 پر ځای 0، یعنی دا یې سرچپه کوي 1 0 کوي او 0 1 کوي، یعنی د هغه 1's complement شکل موږ ته ریټرن کوي. بیټ وایز لیفت شیفت shifts the bits of the number to the left and fills 0 on voids. Right is the result. Similar effect as multiplying the number with some power up to. The bitwise left shift دغه دی چې موږ ته دی دغه 1 موږ ته شفت کوي، یعنی په چپه طرف موږ ته 1 شفت کوي او هغه نور کوم بیټونه چې دی هغه منځه وړي. چې دې مثال به موږ تاسې په عملي کې بیا وګورو. له هغه وروسته بیټ وایز رایټ شیفت دا بیا دغه 1 چې دی دا یې راسته لاسته شیفت کوي او دغه خالي خانې چې پاتې کېږي د هغو پر ځای 1s ایږدي، او هغه بیټ وایز لیفت شیفت چې دی هغه چې کوم خالي خانې دی یا شیفت کېږي د هغو پر ځای دی صفرونه ایږدي. که چیرې اوس موږ تاسې راسو لومړی به که وګورو دا زموږ ستاسې لپاره اینډ اپریټرز دی، دغه یې ټیبل دی. که وګورو x0011 یعنی دا دوه وریبله دی چې دوه په باندې 2 څلور کېږي، یعنی دا هر 0 چې دی باینري چې دغه په قاعده د دوو ده، یعنی که یو وریبل یې دوه حالات لري 01، که څلور وریبله وي دا څلور حالات لري 00011011. که وګورو دا اینډ اپریټر دی، دا هغه وخت موږ ته 1 ریټرن کوي یا ریزلټ یې 1 وي چې په د مکمل بیټونه 1 وي. که چیرې دغه اته حالته وي یعنی درې وریبله وي، هم که ټول بیټونه 1 وه نو دی موږ ته 1 ریټرن کوي. په نورو کیسونو کې دی موږ ته 0ګان ریټرن. باینري عدد دی چې 10 ډیسیمل مثال کېږي دا باینري 10 دی، او موږ غواړو چې دا له شپږو سره اینډ کوو. دا باینري شپږ دی، دا اینډ دی. که وګورو 000 دلته هم 000 111 وګورو 111 صحیح شو، او 010 او 100
چې دا و د باینري که چیرې موږ باینري لس له شپږو سره اینډ ګیټ کوو یعنې پرتله کوو د ده ریزلټ دوه راځي ځکه د دغه بیټ قیمت یو دی 0 ده نو یو نشته د دې قیمت 2 دی نو دا آن دی صحیح شو 2 شو دا 4 قیمت لري او دا 8 قیمت لري نو ویټ 8 دی وزن 8 دی نو دا 8 او 4 هم صفر دی یوازې دی آن دی نو دا 2 شو چې دا د باینري اینډ کار و اوس راځو باینري اور یا بیټ وایز اور اپریټرز دی هغه وخت موږ ته 1 ریټرن کوي چې د په کیسونو کې یو 1 هم وي مثال یې 0 0 دلته 1 نشته 0 دی 0 1 1 1 0 1 1 1 1 یعنی دی هغه وخت موږ ته فاز ریټر کوي چې مکمل بیټونه صفر وي اوس راځو باینري لس ډیسیمل لس باینري شپږ ډیسیمل شپږ 0 0 0 ځکه دا اول کیس شو دوم کیس 0 0 1 دوم دا اخري کیس دی 0 1 0 1 دوم کیس 1 شو 1 0 دا دریم کیس 1 0 1 شو نو دا کوم څه د دې وزن 8 دی دا 8 د دې وزن 4 دی دا 8 او 4 12 د دې وزن 2 دی دا 14 د وزن یو دی دا 0 دی نو نه جمع کیږي نو 14 ریزلټ رالی دا یې سیمبول دی په عملي پروګرامینګ کې او د نوم یې اور دی لا هغه وروسته موږ تاسې راځو که وګورو موږ تاسې ایکس اور په هغه وخت کې موږ تاسې ته 1 ریټرن کوي چې په دې کې دواړه حالتونه موجود وي هم 1 هم 0 په نورو حالاتو کې دی موږ ته 0 ریټرن کوي یعنی که ټول 0 و هم دی 0 ریټرن کوي که ټول 1 و هم دی او 0 ریټرن کوي دا د هغه عملي شکل دی 0 0 0 ځکه دواړه حالتونه صفر دي 0 1 دلته یو حالت 1 دی نو 1 ریټرن کوي 1 0 دلته یو حالت 1 دی 1 ریټرن کوي 1 1 دواړه حالتونه 1 دی نو دی موږ ته 0 ریټرن کوي راځو لس او شپږ د ایکس اور ګیټ دغه د عملي شکل 0 0 0 1 1 هم 0 0 1 1 1 0 1 چې دا یې هغه د منځ دوه حالتونه شو او دا 0 0 او 1 دا یې اول حالت شو 0 0 1 1 یې وروستری حالت شو چې دا 8 او 4 12 چې د دې قیمت 12 شو یعنی په ایکس اور ګیټ کې ډیسیمل باینري اعداد موږ پرتله کوو څلورم شکل د دغه ناٹ 1 0 کوي 0 1 کوي که وګورو د ایکس قیمت دا یو وریبل دی چې دوه حالت لري 0 1 نو 1 چې دی ریزلټ یې 0 راځي که موږ ناٹ ګیټ استفاده کوو او 0 چې دی ریزلټ یې 1 راځي که ناٹ ګیټ استفاده کوو باینري لس لرو که چیرې موږ دا ناٹ کو دا یو منفي 11 راځي ځکه دا یې وانس کمپلیمنټ دی وانس کمپلیمنټ دې ته وایي چې دا باینري عدد که 1 0 یې که 0 او 1 یې که وګورو دلته لومړنی ډیجیټ یې 0 دی دا موږ 1 کوو ځکه ناٹ ګیټ استفاده کوو او دا 1 دی دا 0 کوو ځکه دا هم ناٹ اپریټرز دی او دا 0 دی 1 کوو یا دا 1 دی دغه یو وانس کمپلیمنټ دی د دغه شکل که چیرې موږ دا باینري ته واړو د دې قیمت منفي که ډیسیمل ته واړو قیمت یې منفي 11 راځي نو راځو په عملي پروګرامینګ کې موږ دا وینو دا خو وپېژنو اوس موږ غواړو بیټ وایز اپریټر د A قیمت لس دی او د B قیمت 4 دی لومړی موږ اینډ اپریشن پر دې اجرا کوو کله چې موږ اینډ اپریشن اجرا کوو پرنټ A and B بیټ وایز اینډ اپریټر A and B چې دا یې هغه عملي پروګرامینګ کې علامه ده بیا دوهم پرنټ بیټ وایز اور اپریشن A اور دا عملی علامه ده چې موږ تاسې اجرا کوو په پروګرامینګ کې A اور B بیا بیټ وایز ناٹ دی چې موږ دا کمپلیمنټ کوي بیا بیټ وایز ایکس اور دی چې دا عملی شکل سیمبول دی په پروګرامینګ کې چیرې زه دا رن کړم که اوس وګورو A and B 0 A and B 0 که چیرې راسو موږ تاسې دلته وګورو که چیرې وګورو A and B 0 دی که چیرې وګورو موږ B له 4 سره یا د 0 سره یا د شپږ سره قیمت 2 راځي که چیرې زه د B قیمت راسم شپږ کړم ګوره A and B 2 ځکه دلته قیمت د A and B 2 شو که وګورو دلته 2 دی په 4 کې ځکه صفر راځي چې ټول صفر نه کېږي که وګورو بیا راسو په بیټ وایز اور ګیټ کې A اور B 14 که وګورو زموږ د A قیمت لس دی او د B قیمت شپږ دی A مو لس ده او B شپږ ته ریزلټ یې 14 راغلی دوهم قیمت موږ ته 14 ریزلټ راغلی که بیا موږ تاسې A ناٹ B وګورو A ناٹ B یعنی لس که موږ ناٹ کو هغه منفي 11 قیمت راځي ځکه دا د هغه ناٹ کې موږ ته د باینري اعدادو وانس کمپلیمنټ درکوي وانس کمپلیمنټ دې ته وایي چې
چې 0 ډیجیټ 1 کا 1 ډیجیټ 0 یعنی ناٹ اپریټر موږ ته د باینري اعدادو ونس کمپلیمنت راړوي چې دا په آی سی ټي مضمون کې یا فانډامنټل اف کمپیوټر ساينس یا اپلایډ فزیک کې تاسو په تشریح سره دا وایاست. اخري چې دی هغه ایکس اور ګیټ دی یعنی A and X or B. که وکړو X or یعنی په دغه کې کچيري یعنی دواړه مختلف حالتونه وي د یو ډیجیټ 0110 یعنی دواړه حالت موجود وي په داسې یو حالت کې د ریزلټ 1 دی او په غیر حالت کې کټول بیټونه سیم وي بیا د ریزلټ فالس دی یعنی 0 دی. که وګورو دلته لاس او شپاړس په دې کې دغه دوه بیټونه وان دي ځکه دغه دوه حالت چې موږ وینو په دې کې دواړه 0110 شامل دي نو دا دوه موږ ته 1 ریټرن کوي او دغه دوه حالت چې سیم دي 00 او 11 دا موږ ته 0 ریټرن کوي او جواب یې 12 دی ځکه دا د بیټ وزن 8 دی او د دې بیټ وزن 4 دی نو جواب یې 12. لا هغه وروسته موږ بل حالت لرو چې دا و ایکس اور ناٹ and or bitwise اپریټرونه. لا هغه وروسته موږ تاسو راځو bitwise left shift او bitwise right shift اپریټرز ته. که وګورو دلته د A قیمت 15 دی او دا د باینري شکل دی د ډیسیمل شکل 15 دی باینري شکل کې داسې لیکل کیږي. که دا موږ تاسو لیفت سایډ ته یو شیفت بیټ کو نو د قیمت باینري شکل داسې جوړیږي ځکه دغه یو بیټ موږ دا خپل شیفت کړی دا 1 د دې 0 ځای نیسي 1 دغه 0 د 1 ځای نیسي دا 0 دا 1 د دې 0 ځای نیسي دا 1 او دلته بل 0 اضافه کیږي چې ډیسیمل شکل یې لس راځي چې یو بیټ شیفت کو کې چیرې دوه بیټ شیفت کو یعنی دغه 1 چې دی دا 1 د دغه 0 ځای نیسي دا 0 د دې 0 ځای نیسي او دا 1 د دغه 1 ځای نیسي دلته دوه 0 ګان لګیږي چې دا باینري حالت دی او شل دی. که چیرې B ماینس لس وي نو دا د ماینس لس باینري حالت دی او که یو بیټ لیفت سایډ شیفت کو ماینس شل جوړیږي ځکه دا یو بیټ دوري چپه طرف ته ځي او دا هم دوه بیټه چپه طرف ته ځي چې ماینس 40 جواب راځي. نو موږ به عملي وګورو که چیرې دغه A 15 دی او B هم لاس دی که چیرې زه دا رنګ کم د دې که یو بیټ شیفت کو لاسي جواب راځي که دوه بیټ شیفت کو شل جواب راځي که چیرې دغه ماینس لاس چې دی چې یو بیټ شیفت کو ماینس شل جواب راځي که دوه بیټ شیفت کو ماینس 40 جواب راځي. لا هغه وروسته موږ تاسو بل د بیټ وایز رائټ شیفت اپریټرز لرو. که چیرې A 15 وي او دا باینري حالت دی او B که یو بیټ شیفت کو نو قیمت دوه راځي دا بیا راسته طرف ته شیفت کیږي بیټونه ځکه له دې خوا د راسته لاسته بیټونه شیفت کیږي یعنی دغه بیټونه راسته لاسته شیفت کیږي دغه 0 د دې 1 ځای نیسي چې دلته دی دغه 1 د دې 0 ځای نیسي او دغه 0 د 1 ځای نیسي او 1 ډیسکارډ کیږي نو چې دې قیمت سو 2 او دا باینري شکل سو ځکه یو بیټ راسته طرف ته مو شیفت کړی دی. که چیرې دوه بیټه راسته طرف ته شیفت کو نو دغه 0 د دې 1 ځای نیسي دا 0 د دې 0 ځای نیسي دا 1 د دې 1 ځای نیسي چې جواب یو راځي یعنی که چیرې دوه بیټ شیفت کو جواب راځي. بیا بیټ وایز رائټ شیفت اپریټر دوهم مثال B که ماینس شپږ وي دا باینري حالت دی او که یو بیټ شیفت کو ماینس 3 جواب راځي که دوه بیټ شیفت کو ماینس 2 جواب راځي ځکه دا ماینس 3 دوه بیټه دی خو ته شیفت شوي دی راسته طرف ته. نو راځو عملي شکل ته د دوم مثال. اوس که چیرې زه راسم دغه په عملي شکل وګورو د B قیمت ماینس شپږ دی منفي شپږ دی د A قیمت 15 دی نو A لومړی یو بیټ شیفت کوو راسته طرف ته او بیا دوه بیټ شیفت کوو راسته طرف ته بیا B یو بیټ شیفت کوو راسته طرف ته او بیا دوه بیټ شیفت کوو راسته طرف ته که دوه بیټ شیفت کو یو یې راځي که B ماینس شپږ ده که یو بیټ شیفت کو ماینس 3 راځي او B ماینس شپږ ده که دوه بیټ شیفت کو ماینس 2 راځي. نو دا اوس موږ ستاسو لپاره بیټ وایز اپریټرز